پیغله جینۍ د داسې بوډا په قسمت شوه چې دوه نورې ښځې هم لرلې. پیغله وایي چې ما د شپې د خپل خاوند نه د کوروالي خواهش وکړ، خو هغه راسره داسې کار وکړ چې په خپله خبره او غوښتنه یې پښیمانه کړم. دوستانو، دا له عبرت ډکه دردناکه کیسه په دې ویډیو کې راسره وګورئ. له هر څه مخکې درته ښه راغلاست او سلامونه وړاندې کوم. امید دی چې دا ویډیو به تر پایه راسره وګورئ، او که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو دا به هم درسره سبسکرایب کړئ. د واده او جنسي اړیکو په اړه د یوې نجلۍ ډیره دردناکه کیسه. خاوند مې ښه لوړ دنګ سړی دی، زما په منګ نه دی. زه یې د لور په ځای یم او پر ما برسېره دوه نورې مېرمنې هم لري. یوه یې نږدې خپله او د تره لور ده، بله یې 12 کاله وړاندې هغه وخت راواده کړه چې د پیسو باران پرې وریده. که رښتیا ووایم دوهمه مېرمن یې له ما ښایسته ده. میړه مې د دې لپاره نه یم کړی چې ځوانه او ښکلې یم، بلکې د دې لپاره چې نورې دواړه بې سواده دي. میړه مې په اونۍ کې یوه شپه له دوهمې مېرمنې سره او په میاشت کې یو ځل د مشرې د پالنګ میلمه کیږي. نورې ټولې شپې زما په پالنګ زما سره څنګ په څنګ اړوي. خو که رښتیا درته ووایم زه د میړه د دومره نږدېوالي هیڅ خوند نه وړم او داسې انګیرم لکه په اغزن پلنګ کې چې هره شپه غذاب ګالم. ما مې د میړه زړښت نه ځوروي، ځکه زه یوازینۍ نجلۍ نه یم چې د زاړه سړي په برخه شوي یم. دلته داسې نجونې چې زما په شان د ډېر عمر سړیو ته واده شوي دي بې شمېره دي. ما مې د بنو شتون هم نه ځوروي، ځکه اوس د 2 او 3 ښځو لرل د ډېرو نارینهو شوق او دود ګرځېدلی دی، او دا کوم شرم نه بلکې د ټولنې د ډېرو کسانو ویاړ ګڼل کیږي. خو څه چې ما کړوي او په یادولو یې چاته څه چې ځان ته هم ویرېږم او شرمېږم، او دا ډېر وخت مې خوله پرې پټه کړي. د یو تریخ حقیقت بیان دی، خو نور مې زړه طاقت نه کوي تاسو ته وایم. میړه مې له هغې ورځې چې د خپل پالنګ بند دیوانه کړي یم، نه یې زما د ګرمېدو جنسي پارونې توان درلود او نه خپل، او چې کله به یې ښه پوره شي به د ځان په تودولو تېره کړه. په جنسي اړیکه کې به یې دقیقه هم نه تېرېده، مطلب ژر به انزال کېدو، او چې کله به یې خپل کار وکړ دستي به یې شا رااړوله، بیده به شو او تر سهاره به یې په خپله خریدا نه یوازې زما خوب نارامه کولو بلکې ګڼې اندېښنې به یې زما میلمنې کړې. له ډېرې مودې په دې لټه کې وم چې دا ناروغي وریاده او ویې هڅوم چې په دې اړه د جنسي ناروغیو معالج ډاکټر ته ورشي، خو نه یوازې شرمېدم بلکې وېرېدم هم، دا چې که بده پرې ولګېږي څه قیامت به راباندې رانازل شي. زړه نازړه مې تېر کال ورته له خولې ووتل. یوه خبره درته وکړم، په قهر کېږي خو به نه. خورا حیران دریان شو، سترګې له داسې ناببره پوښتنې رډې راونیوې. ویې ویل د څه شي خبره؟ له شرم سره واوښتم او له ویرې ورګدېدم. په ستوني کې مې خبره وچه شوه، خو زړه مې وکړ دا د شرم خبره ده، خو لکه څوک چې مې ستوني کې په دواړه لاسو ټینګه ونیسي خبره مې بیرته تېره کړه. خاوند مې نیغ راکېناست او د قهر لامبې راپورته شوې. په لوړ غږ یې وویل ولې بل وخت نه و چې په دې نیمه شپه دی؟ نوره ټینګه نه شوم، سر مې په لاس کې ونیو او هر ګزار ته مې ځان جوړ کړ. د شرم خبره ده خو بدی مه ګڼه. د خاوند سترګې مې له غوسې نورې هم رډې راووتې. بغ یې وهل خبره وکړه خوب راځي. په داسې حال کې چې ټول وجود مې لکه پاڼه رپېده او زړه مې ټوپونه وهل، له خولې مې غلي ور ووتل. ما ویل که ډاکټر ته لاړ شې. خاوند مې نیغ په کټ کې کېناست. ډاکټر ته؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره چې جوړ شې. بې واکه یې رابړچ وهل. زه ناروغ نه یم. له خولې مې بې واکه کړیکه پورته شوه. هو دا ناروغي ده. ژړا ونیوم او په ژړا مې ور لنډه کړه. خاوند ته مې وویل یوه شپه دې هم سالمه جنسي اړیکه راسره نه ده نیولې او نه دې د جنسي اړیکې په خوند پوهه شوي یم، او له خولې دې هم بد بوی راځي. اخر زه هم انسانه یم. له دې سره مې ژړا ته زور ورکړ. په خاوند مې دا خبره لکه د ټوپک ډز ولګېده. پرته له دې چې څه ووایي د سوکانو او لغتو باران یې راباندې وکړ. دوستانو، د دې کیسې اصل حقیقت او عبرت په دې کې و چې موږ او تاسو باید د واده اصلي هدف صرف د ځان خواهش نه بلکې د ښځې خواهش هم په پام کې ونیسو. داسې نه چې موږ خپل خواهش پوره کوو او ښځه همداسې پرېږدو. نو په دې خاطر لازمه دا ده چې باید د ښځې سره هم د کوروالي د اړیکو په هکله مشوره وشي او د دې نظر هم وپوښتل شي چې آیا هغه د کوروالي په کوم ډول اړیکو باندې راضي کیږي او د کوم ډول اړیکو څخه خوند اخیستلی شي.
دوستانو امید لرم چې دغه ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او د خوښې وړ به وګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او جالبو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او که څه نظر لرئ کمنټ کې راسره شریک کړئ.